تاسو به د شړشم په هغه ځای کې کتلي که نه شړشمو کې چې وتلی سوچه تېل د شړشمو نو ما په دې شیانو هېڅ اعتبار نه راته زه راغلی یم غزني ته غزني کې دا کوم لیکلی دی اورزو کلي کې یم نو دلته سره ګاډي سره دا ایښو داسې راغلم ومې کتل واقعیت ګوره دا شړشمو دانې دي دا شړشمو دانې دي او د دې پروسس ته پاتې دا ورته د شړشمو کې دي ماشین هلته ایښی ده ماشین کې دي او زه دا پروسس دلته وګورو دا دي دا پنجاړه چې ورته وایي که نه پنجاړه ده دا دانې چېرته اچوئ دانې کوم ځای کې اچوئ هغه ځای واچوم او پوستو کې دغه ځای راځي پنجره جوړ کړئ دا ساده ماشین دی دانې دلته دي چې اخر کې که نه هسې جوړېږي لاندې به دا ټول وکې دي هو دغه تل پارون دی دا ولږ صفا کوه که نه هو د دې څلورو سرې کې دا ساتي دا د غواګانو پنجاړه ده دا هم ډېره ګرانه خرڅېږي ښه دا ډېر قوي وي دا بیا ډېره قوي وي غواګانو پرې څو شیدې کوي نو جنرال صاحب مبین که چېرته غواګانو ته دې پنجاړه وړې دغلته راسه دې غزني نه لږ مخکې راسه بس تازه په تازه یې باره وه دا بیا ټول چاکر تېل دي او داسې ماشین دی دا خو لږ صفا کوه که نه دا قیمتیمان وګوره څنګه راغلي دا صفا کوم که هغه پسته واچوم هغه بلال کې بلال ماشاءالله صفا دی ته اوس واچو که نه دغه پسته واچول دغه تور راځي که اصلي سرشم صفا تل اصلي تور راځي دا کې زر ده که ځکه چې یو ځای کېږي خو نه یا دا صفا سرشم دا صفا دا وګوره د دې نه مې وباسي بیا ځکه اصلي شی نشته د دې نه اصلي نشته یا ځکه دا اصلي شی دا صفا دي ودرېدو له ځان سره یوسو نو سنېغه یې وکړه بس لږ به موږ هم واخلو ځان سره او بیا به یې له خیره یوسو هغه ته استفادې ته که نه ما مخکې هم درته ویل چې زما په دې شیانو هېڅ اعتبار نه و او داسې ګرم دي مولوي صاحب دلته که دا ګیره دا ټوله خاوره ده خاوره د ماما هم را سره دی ودې کته دا خو مې مخکې نه و کتلې دا ښایسته شی دی دا خو تازه دي نه مخکې چې د بازارو کې خرڅېدل چا خو به نارې به ویلې سوچه دی اعتبار نه وي هغه نه هغه اعتباره وي هغه سوچه نه وي ای استاد که نه چې شی یو ځای کېږي هغه چې د شړشمو کې چې یو ځای کېږي خلک یو ځای کوي که نه هغه شی پکې اچوي دغه سرشم دغه ډول دغه نه فارسی خبرې کوي আমরা yazı çiz نه ne دیگه مردم چی کار میکنه اگora سب کې دا پاکستانی وطنی ګورزان دی ښه یا چیز در میبل کې به بوتلا ځینې وایسته د پاکستان راځي هغه کې به ګاډي وي دلته سره کټېږي دا یا چې یې بېرته کوي خود محمدین د ضمانت خراب ضمانت باندې ورکوي نو ماشاءالله دا دی او یو شی به م بل کتلی چې هغه یې جوازي ورته وایي که نه غویی ورپورې تړلی هغه ته وایي خو اوس خو ماشاءالله سیستم رسېدلی دی واخلو او دا ځای کوم ځای دی کوم ځای دی دا اردو که دی ښه غزني او اردو کلي کې نو دلته شړشمو بهترینه غټې غټې کارخونې دي مننه موږ به واخلو خدای په امان
اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دی سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کمې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ